بیا رستو بل روایت کې وایي قالوا یا رسول الله انعتهم لنا موږ ته خو یې لږ وښایه. رسول الله مبارک ورته وایي یحسنون القیل خبرې به ډېرې ښې کوي ویسیون الفعل عمل به یې ښکلی نه وي. یدعون الی الله د خدای کتاب ته به دعوتونه ورکوي ولیس من الله فی شیء وټکې د قرآن کې به نه وي. صحابه کرام ورته وی لږې نور هم راته وښایه. قال آیتهم الحلق والتثبیت نښه به د سر خریلي یا به تثبیت وي. وایي تثبیت معنا استیصال التقصیر که خری نه نو بس داسې جور جور به یې اخلي چې بس د خریلو ته به ورنږدي. هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرجاه. هلکه یو نوم یې درته روانه خسته چې پلانې او پلانې دي نور یې بیخي صفا کړه و یو قوم به راشي همدقه شان به یې سړی خلکو ته وښود. دارنګې تفسیر روح المعانی 14 جلد 109 صفحه دا د جسد علامې دي. دی به تاسو ته وایي ولې قرآن کې راغلي چې سیماهم فی وجوههم من اثر السجود په مخ کې چې کوم دی نښې وي د اثر د سجدو نه نو دا علامې دي مونږ کې شوي دي که نه. دا تفسیر روح المعانی دے دے روایت ذکر کئی. اخرج تبرانی 109 صفحه ده. والبيحقي في سنني عن حميد بن عبد الرحمن قال كنت عند السائب بن يزيد ويز السائب بن يزيد سره ناستما اذ جاء رجل يوصل راغه في وجهه يسر السجود پدې تندې کې چې دینو د سجدې څخه نخ ښکارېده. په سائب بن يزيد فرمایل فقال لقد افسد هذا وجهه د خپل مخ ځان ته خراب کړی دی. اما والله ما هي سیما التي سمى الله تعالی قسم می دی په الله باندې دا هغه نښه نه ده چې خدای یاده کړې ده. ولقد صلیت علی وجهي منذ 80 سنه ما اثر السجود بین عیني ما 80 کاله لګیا دی سجدې لګولې زما په تندي کې خدا شی نه ده پیدا شوی. بیا وایي ونذير ما حكي عن بعض المتقدمين د متقدمین نه دا روایت شوی دی قال ویلی دی كنا نصلي موږ به منځونه کول فلا يرى بين اعيننا شيئا زموږ تندو کې به ټاپې نه وي. ونرى احدنا الان يصلي اوس موږ یو سړی وګورو منځو کې فترى بين عينيه ركبة البعير ګوري چې دلته زنګون د غونې موړه جوړی. فما ندري ثقلت الرؤوس ام خشنت الارض نه پوهیږو چې د دې زمانې د خلکو سرونه درانده شو که د ځمکې زګې شوي. چې کله ورکول شي دا تورو ټاپو والا چې دی دنیا کې امځان شرمولی دی دا به هلته رڼا نه لري. نو یوم یقول المنافقون والمنافقات هغه ورځ چې منافقان سړي او منافقان ښځې به ووایي چاته به للذین آمنوا مؤمنانو انظرونا انتظار کوي موږ ته مهلت کوي موږ ته نقتبس من نورکم چې ستاسو رڼا نه موږ هم اخذ وکړو دا ستاسو د تندو د رڼا نه موږ هم څه اخذ وکړو. قیل ارجعوا وراءکما او به ویلی شي دی ته ځئ واپس شئ شا خپلې ته فالتمسوا نورا پس ولټوئ رڼاګان یا چې کوم ځای نه موږ ته رڼا راکول شوې هلته یې ولټوئ یا دا چې ځئ دنیا ته بیا لاړ شئ هلته د رڼا اسباب خو جوړ کړئ ځان ته تاسو خو هلته هم تندي شرمولي وو. فضرب بینهم بسور له باب پس وبولی شي په منځ د دې کې په یو دیوال سر چې هغې لره به دروازه وي باطنو فیه الرحم. لکه تاسو خان دی نو همدغه دي که نه نو زه څنګه پټه کم خبره. یو حدیث خو نه دی چې بس هسې پرتوک دی وایي سوړي سوړي راوړه چې هره سوړی دی ګنډم ژړا راځي په کومه یې وایي څادر راواچوم. نو یو روایت نه دی چې زه به ځان ته پټ کړم بس سترګې به پټې کړم تېر شم چې بس د حدیثو کتاب اړوم د خوارجو متعلق هم دا خبرې راځي. دارنګې تفسیر قرطبي 14 جلد 193 صفحه جل 193 صفحه سیماهم فی وجوههم من اثر السجود د دې ترجمه کوي. وای قال منصور سالت مجاهدا ما دا مجاهد نه تپوسو که سیماهم فی وجوه من اثر السجود دې آیت بارکه اهو اثر یکون بین عینی الرجل دا غنه خره چې تندې کې جوړیږي. قال لا وینا
ربما يكون بين عيني الرجل مثل ركبة العنز وهو اقصى قلبا من حجاره دا چا تندی کی چې زنګون د اوخ په شان ته دا ټاپه جوړي د زړه د کاڼي نم سختي ولكنه نور في وجوه من الخشوع دا د عاجزین یو رڼا ده. نو دم په خبره باندې رد وکړه چې دا مراد نه ده چې تندو کې توره ټاپه ده. دارنګه تفسیر ابن کثیر سلورم جل 103 صفحه تفسیر ابن کثیر سلورم جل 103 صفحه حدثني حسين الجعفي عن زيداء عن منصور عن مجاهد سيماهم في وجوه من اثر السجود قال الخشوع. مجاهد سے بھی دا عجزی مراد دا. قلت ما ورته ما كنت ارى الا هذا الاثر في الوجه ما ورته زما خدا ګمان دی چې دا به د سټاپه شانوي. وما ته مجاهد سے وہ فرمایل رب كان بين عيني من هو اقصى قلبا من فرعون دا هو چې تندې کی غزله خو فرعون نم سختي وي. نو دغه معنی چې څوک تی ناخلی چیرې دا تندې کی ټاپه دا غلطه ترجمه ده. دا د قیامت د ورځې رڼایي ده یا د تندې رونوالی دی. مطلب دا چې سړی مونځ کوي دا تهجد والا کس سحر معلومیږي هغه باندې سړی پوهیږي چې د تهجد کړي چې کله دوام استمرار سره څوک دا عمل کوي. نو جسدي بله علامه د خوارجو چې کومه ده هغه توروالی د تندې دی. تفسیر ساویم په دغه ځای باندې په حاشیه باندې حدیث ذکر کړی دی. نبی علیه السلام وایي چې د عینیو منځ کې توروالی ده د خوارجو نښه ده. تصریح یې پرې کړی. قولی علامه بله ده اتباع المتشابهات چې دې خبرې کوي د متشابه ایتونو ترجمې به خلکو ته کوي. ترمذی دویم جلد 143 صفحه ترمذی دویم جلد 143 صفحه بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا وی نبی علیہ السلام نے تپوسو شو دی آیت بارہ کی چی من آیت المحکمات هنم الکتاب و اخر متشابہات. نبی علیہ السلام فرمائل اذا رأیتم الذین یتبعون ما تشابه منه فاولئک الذین سماهم الله فاحذروهم. کتاسو دس خلق ولیدل چې دا غي د متشابه آیتونو اتباعګانی کولی نو دا هغه خلق دي چې خدای په زایغینو مسما کړی دي. نو فاحذروهم او راوی دی لرا او ځان د دینه اوساتئ. هذا حدیث حسن صحیح. نو بیا په حاشیه باندې وایي چې سئل مالک ابن انس عن قوله الرحمن العرش استوى هغه ورته الاستواء معلومه والكيفيه مجهوله والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه واراك رجلا سوءا واخرج مني. ما ته ډېر بد سړی ښکارېږي زوزه زمانه ته ټول قرآن کې د رحمان العرش استوا راټینګ کړی. نو دا کم خلق چې د دې متشابه پسې دي رسول الله مبارک وی دی او راوي او دی نه ځان لري کوي. دارنګه تفسیر قرطبی څلورم جلد 11 صفحه فاما الذين في قلوبهم زيغ درې ترجمه کوي. وهذه الآية تعم كل طائفة من كافر وزنديق وجاهل وصاحب بدعة. کافر زنديق جاهل و بدعتي پکې ټول داخل دي. نو دی وی وقال قتادة في تفسير قوله تعالى فاما الذين في قلوبهم زيغ ان لم يكونوا الحرورية وانواع الخوارج فلا ادري من هم. چې دا وی د حروریه او خوارج نشنو بیا نو زه نه پوهېږم چې دا څوک دي. نو فاما الذين في قلوبهم زيغ نو چې خوارج او حروریه نشي نو بیا زه نه پوهېږم چې دا څوک دي. همدغه دي تاسو به دا حروریه لا څوک دي
د غلطو عقیدو والا او د غلطو عملونو والا دشمنیو کې نه پزړه کې نه وا یا وخو کمزوري وا د دې سړي ایمان هم کمزورې دی ناقص هغه علامه چې په بد عقیدو کې پیدا کیږي دغه چې ښه عقیده لري خو دې غلطو خلکو ته غلط نوای پزړه کې پد کې به ماغه اثر پیدا کیږي مثال پتور په دې مخکې بیان شوی دی او بیا به ان شاء الله مستقل تفصیلی بیان په وشي چې پتندې کې کما ټاپه جوړیږي تکتورا دا د خوارجو یو نه خدا او دا د بدبختو د جهنميانو د بدبختو خلکو نه تاسو ګورئ د چا پتندې کې چې دغه ټاپه وا نو دغه سړی ډېر بیکار سړی وي د باقی ډېر خراب نو معنا بعض خلک تپوس کوي چې یاره مونږ بعضی ګورو چې د هغې عقیده ښکلې ده او د هغه تندي کې داسې اثر رو رو راښکاره کېږي دا څه وجه نو ما درته عرض وکړه چې ګورئ کم سړی په زړه کې د غلطو خلکو دشمني نه ساتي ده کې به هماغه نښه پیدا کېږي کومه نښه چې په غلطو خلکو کې پرته نو د ایمان د کمال دپاره حب فی الله بغض فی الله د الله د دوستانو مینا د الله د رضا دپاره د الله د دشمنانو دشمنی د الله د رضا دپاره دا د ایمان د کمال ذریعه ده زناکار سره بزړه کې نه ساتي د خدای د رضا دپاره به وایي چې دا بېدینه دی غل ډاکو هسه به ښه تعلق نه ساتي غلطو عقیدو والا وهابیان پنجپیریان نورو ناولو عقیدو والا سره به د الله د رضا دپاره زړه کې دشمني ساتي تعلق تک راتک به نه کوي مړی ژوندی به نه پالي خوا کاغذ ته هر څه کېږي خو رب ذوالجلال او محبوب صلی الله علیه وسلم او دین او اسلام او قرآن به په هر چا مقدم ګڼي داسې به فکر وکړي که ستا یو ورور هندو شي نصرانی عیسوي شي نو بیا به هم ستا وروري تعلق به ساتي نه به ساتي نو دا شان دا د هغې جنټان دي دا د هغې دپاره کاروایانې کوي دې څه به زړه کې کینه او بغض ساتي تعلق به نه ساتي که دې ساتلو ورسره اگر که عقیده دې م جوړه وه خو د هغه سره تعلق ساته نو هغه غلطه ټاپه به په تا کې م را پیدا کېږي نو کوم چې عقیده یې روغه ده خو داسې اثار یې په تندو کې ښکاره شو تاسو دې پټ ولټوئ دا به د غلطو خلکو مجلسونه کوي دا به د هغې خلکو صحبتونه کوي هغې سره به زړه کې کینه نه ساتي نو زه په تندي کې به هم دا توره ټاپه روځي او دا هغه بدبخته ټاپه ده ناولې ټاپه ده چې د خوارجو مشر ذوالخویسره او د هغه په تندي کې دا ټاپه موجوده وه حاکم مستدرک کې حدیث ذکر کړی بیهقي هم راخستی مصنف ابن ابي شیبه هم ذکر کړی دی 12 د حدیثو کتابونو دا راخستی چې د خوارجو مشر نیکه ذوالخویسره کانا بین عینیه یسر السجود د هغه د دواړو سترګو درمیان چې تندی ورته وایي د ده په تندي کې د سجدې نښه وه سجدې نښه څه شی ده همدغه ټاپه ده او حضرت علی رضی الله تعالی عنہ چې چا شهید کړو چې نبی علیہ السلام وایي چې په مخ د ځمکه بدترین خلک دوه کسان دي یو د صالح علیہ السلام وښیي چې شهیده کړې ده او یو هغه سړی دی چې حضرت علی صاحب به شهید کوي په دغه ځای به یې وهي او ږیره به یې لمده کېږي حضرت علی صاحب ته وی اشق الناس پېژنې وي تاسو یې راوښیي وی یو هغه حمیمر سورګوټی دی چې د صالح علیه السلام وښیي شهیده کړې ده او بل هغه سړی دی یضربک علی هذه حتی تبتل من دمها هذه هغه سړی دی چې تا به په دغه ځای باندې په توره وهي او د هغې د وینو نه به چې کم دی دا ځای لوندېږي هغه سړی اشق الناس دی هغه بد سړی دی هغه بدبخته سړی دی هغه څوک عبدالرحمن ابن ملجم المرادی طبقات ابن سعد د حدیثو کتاب دی هغې لیکلی دي وعلى جبهته اثر السجود د ده په تندي کې هم دغه ټاپه د سجدې جوړه شوې وه دا کوم چې حضرت علي صاحب یې شهید که او محبوب علیه السلام ورته اشق الناس او بد سړی ویلی او دا شان علی صاحبه فی تمیز الصحابه او تاریخ بغداد او نور ذکر کړی دي چې خوارج کله په حروریه فرقه او نهروان کې را پیدا شو حضرت علی سے پاغي جهاد اعلان یو صحابی مبارک دی چې د حضرت علی سے مرګر دی وای زم په دې جنگ کې جهاد کې روانو ما اوس خوارج سره زمنګ جهاد
وی کله چې موږ ورنږدې شو لهم دوان کدو النحل من قراءة القرآن وكان فيهم ذو الصفنات وذو البرانس وی چې موږ ورلو وی د قرآن په تلاوت داسې زنګاوه جوړه کړې وه لکه د شاتو مچۍ. اوس حضرت علی صاحب جهاد بھی کوي، اوس مردارۍ او یا یې پکې لوی علما په توره حلال کړل او یې فرمایل چې وکانو قراء هم د حضرت علی صاحب په لښکر کې د دینه لوی قاریان او حافظان نو ټول د قرآن حافظان. حضرت علی صاحب پرېښود جدا شو، حضرت علی صاحب ته د مشرک نسبت وکړي او هغه صحابي مبارک وایي چې مونږ ورلو نو د هغې دپاره په تلاوت د قرآن یوه زونګاوه وه که دو النحل لکه د شاتو مچۍ داسې زونګا ساز او تلاوت شو. وفیهم ذو صفنات د صفناتو والا پکې و چې ما وکتل. صفنات څه ته ویل کېږي؟ صفنتن که صفنت البعیر، زنګون د اوښ ته ویلی شي. زنګون د اوښ کې یو هډوکی تور غوندې راوتی وی چې مونږ وکتل نو د هغې په تندو کې داسې ټاپې جوړې وې لکه زنګون د اوښ صفناتو والا پکې و. دا چې دا ډېرې سجدې هم کړي. دغه صحابي مبارک وایي زما سودا پیدا شو، شک مې پیدا شو چې دا دومره ښکلی تلاوت کوي او حضرت علي صاحب وایي دا مردار کوي. 2 رکعته مونځ مې وکړه چې خدایه ما ته خو معلومات راکړه په دې باندې خو جهاد او جنگ زما زړه نه غواړي. او حضرت علي صاحب امر کړی چې دا مردار کوي دا خوارج. وی چې سلام مې څنګه وګرځاو؟ حضرت علي صاحب یې په سپین اس باندې سور راغی ما ته وایي شکی شکونه مه کوه. ما لا دا خبره زړه کې ساتلې وه. حضرت علي صاحب را باندې ټک وکړه چې شکی شکونه مه کوه دا خوارج دي. چې کله مردار شي بیا به زه تاسو ته د نبي علیه السلام هغه حدیث ووایم چې نبي علیه السلام فرمایلي و چې په دې کې به یو سړی وي چې دې ځي کې به یې داسې غوټه وي لکه د ښځې د سینې په شکل باندې او چې بیا یې پې باندې جنګ وکړه د صحابه کرامو جنګ هم وکړه مردار هم کړه او بیا د بعضو خلکو شکونه و چې دا هم چېرته مسلمانان نه یې وژلي. حضرت علي صاحب یې ګرځېږئ تاسو به دې مړو کې هغه سړی پیدا کوئ کم چې نبي علیه السلام ویلي چې د خوارجو کې به یو سړی به روځي چې د هغه په دې ځي کې به داسې یو غوټی چې لټېده نو په یو کس ورکې داسې سړی پیدا کړه. حضرت علي صاحب باندې زیر یې وکړه چې راشه هغه شخص دغه دی نو بیا د الله ثنا ادا کړه. بیا د محبوب علیه السلام هغه حدیث خلکو ته ورول چې داسې قوم به راوځي د ذوالخویسرة په نسل کې یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیهم قرآن بلولي خو د دې ستوني نه به ښکته قرآن نه لولي نه کوزېږي. یصلون تحتقرون صلاتکم بصلاتهم داسې منځونه به کوي چې د خپل منځونه به د هغې مقابله کې سپک وګڼئ. یصومون تحتقرون صیامکم بصیامهم داسې روژې به نیسي چې خپلې روژې به د هغې مقابله کې سپکې وګڼئ. یخرجون من الدین خروج السهم من الرمیه خو د دین نه به داسې بوټ وتلی لکه غشی چې د ښکار نه بوټ وتلی. دا غشی چې دا په داسې شکل باندې جوړ نو دا چې غشي کې ولګېږي دې کې د غوښې پوټی نه نښلي بوټ ترې نه وځي. خلک ورځي چې په دې کې به څه اثر وي څه هم په باندې ښکارېږي نه دی به هم د دین نه داسې وتلي وي. او کنز العمال یو روایت ذکر کړی دی وی داسې به د دین نه وتي لکه وړو نه چې ویښته راکاږي نو چې ویښته راکاږي ویښته پورې وړه نه نښلي ویښته صفا راوځي. او بل حدیث مبارک کې راځي یدعون الی کتاب الله نښه به یې دا وي ګوره خدای قرآن ته به خلک رابلي ترجمې به کوي راشئ قرآن درته وایم ترجمه به یې ټول دا خدای قرآن ته به خلک برابلي ولیس فی شیء منها پټکه د قرآن کې به نه وي. او فرمایي یخرجون من الدین دین نه به وتې وي ولا یرجعون الی بیا به دین ته نه راځي. هندو به مسلمان شي عیسوي به مسلمان شي نصرانی به مسلمان شي یهودي به مسلمان شي روسی به ایمان راوړي خو ګورې وابي نه مسلمانېږي وابي بیا دې دین ته نه راځي. ولی رسول الله فرمایي دین نه به وځي لا یرجعون الیه بیا به نه راواپس کېږي دین. دا هغه خوارج دي چې بیا دین ته که ته څومره کوشش هم پې وکړې نه به راځي دین. بیا صحابه کرامو تپوس وکړه یا رسول الله ما سیماهم د دې خلکو نښه څه شی ده؟ رسول الله فرمیل سیماهم التحلیق نښه یې دا ده چې د مخې به سرونه خرایي دې کې به د زلفو والا پیدا نه کړي. اوس پکې ګرځېږئ تاسو د زلفو والا دې کې ولټوئ نشئ پیدا کولی. او زمونږ سنیان وروڼه څوک به زلفې پرېږدي او څوک به چې کم دی نو سر خرایي. سر خریل زمونږ مذهب کې جایز دی خریلی خو د خوارجو یې ونه ښه ده ځان ساتل دې پکار دی.
اسه سر پرې دی یا زلف پرې دی خو خړای ما اگر که جایز دي زمنګ پدین او د امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه په مذهب کې سر خړیل مکروه تحریمی دي حرام ته نږدې شوی نو چې دومره شکم پکې راغی چې یو مذهب ورته حرام وای او بل مذهب ورته جایز وای نو د شي نه ځان ساتل پکار وی کنه احتیاط پدې کې امام صاحب هم دانه دی ویل چې سر خړیل سنت دی او ثوابي کار دی خو بس یو جایز کار نه پکې ثواب شته او نه پکې چې کم دینو ګناه شته ځان ساتل دی پکار او جایز دی زمنګ مذهب خدا خوارج نه خدا خو زمنګ سنیان مسوک زلفی پری دی لما جمعه و افراد ری قسم زلفی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پری خری او څوک به سر خریل څوک به عام یختان پرېږدي خو خوارج به زلفې نه پرېږدي هم دا وجه وه چې یو شخص د عراق کوفې نه راغلی مدینې منورې ته د متشابهاتو پوښتنې خلکو نه کولې قرآن کې څه داسې ایتونه دي چې د هغې ترجمه مسلمان نشي کولی بس سکوت به کوي ید لاس ته ویلی شي خو قرآن کې چې ید راشي او خدای ته نسبت شوي ته به نه وایي چې د خدای لاس بس داسې به وایي والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا دا د خدای د طرف نه راغلي موږ په ایمان لرو الله الا یعلم تاویله الا الله دا خدای نه سوا د متشابه آیتونو تاویل او حقیقی معنی چې کومه ده هغه بل څوک نه پیژني الله منه آیات محکمات هن ام الكتاب واخر متشابهات پر قرآن کې څه محکم آیتونه دي دا اصل کتاب دی واخر سنور متشابهات دي فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله الله یا کسان چې دا غي پزړونو کې کګلچ دي عقیده خرابه ده هغه کسان چې زړونو کې کګلچ دي فیتبعون ما تشابه منه هغه تابعداري دا آیتونو کوي کم چې متشابه په قران کې دي دا خدای لاس دی دا خدای پونډای دا خدای مخ دی دا خدای سترګې دي شپه ورځ به خلکو ته همدا خبرې کوي او دا متشابه دي په قران کې د دې حقيقي معنا باندې څوک نه پوهیږي د علم به خدای ته سپاري چې خدای د دې څه مقصد دی